پکتیکا د هیواد له سرحدي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت 22 ولسوالۍ لري، 18 رسمي ولسوالۍ او 4 غیر رسمي ولسوالۍ لري. د پکتیکا ډیری ولسوالۍ پراخ ځنګلونه لري چې غرونه یې په بیلابیلو ونو باندې پوښل شوي دي. نه یوازې دا چې د همدغو ونو څخه یو شمېر خلک جلغوزي لاسته راوړي، بلکې د سیمې د سمسورتیا او ښکلا لپاره یې هم ځانګړی رول درلودلی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورنیو د اړتیاوو د رفع کولو لپاره یا د کورنۍ د عاید د ترلاسه کولو لپاره له جلغوزیو څخه استفاده کوي او غرونه ورته زیات جلغوزي په لاس ورکوي. دوی د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې د دوی لپاره د مناسبه بازار موندنه وکړي، ترڅو د پکتیکا جلغوزي په سیمه ییزو ګاونډیو او نړیوالو بازارونو کې خلک ورنه استفاده وکړي او وپېرل شي. دغه خلک که څه هم وایي چې تیر کلونه یې جلغوزي چین او ځینو نورو هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس اندېښنه لري چې دا جلغوزي به یې په خپل ځای پاتې وي. نو دوی یوه غوښتنه دا هم ده چې د افغانستان اسلامي امارت له نړیوالو سره نور هم سوداګریز تړونونه وکړي، ترڅو پرې د دوی جلغوزي په خپل وخت او زمان نورو هیوادونو ته صادر شوي وي. په داسې حال کې پکتیکاوال د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره تر بل هر وخت امنیت د ډاډ وړ شوی او خلک خپلې ورځنۍ چارې په ډاډمنه فضا کې ترسره کوي. د پکتیکا غرونه د جلغوزیو په ونو سربیره په نښترو، بختو او ګڼو نورو ونو پوښل شوي چې طبیعت او غرونو ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې. د ورګون ولسوالۍ د جلغوزیو یو تن سوداګر په دې اړه په خبرو کې وویل چې لویه پکتیا په ځانګړي ډول پکتیکا د جلغوزیو زیات ځنګلونه لري او له همدې لارې د خپل اولاد لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي. هغه وویل چې نږدې 1.5 لسیزه وړاندې د افغانستان جلغوزي چې سوداګر ورته توره طلا هم وایي د پاکستان په نامه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کېدل، خو په دې وروستیو کې له چین سره د سوداګریز تړون له مخې ډیری جلغوزي همدې هیواد ته په لوړ قیمت صادرېدل چې په نړیواله سطح د افغانستان د جلغوزیو بازار ګرم او تود و. هغه د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې سوداګریز تړونونه دې په خپل ځای پاتې شي او هڅه دې وکړي چې نور هم باید د جلغوزیو ارزښت وساتل شي او د بازار موندنې په برخه کې دې پوره هڅه وکړي. موږ د اسلامي امارت د دولت نه دا تمه لرو، هیله لرو چې لارې تجارتي لارې خلاصې کړي، له هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي، ترڅو سوداګر او د خلک له نقصان سره مخامخ نشي او د دوی ځنغوزي چې دي د ووځي او دغه خپل تجارت سرته ورسوي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی او تجار ګلخان وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو خلک زیات خوشحاله دي او دوی کولی شي خپلې ورځنۍ چارې په ډاډمن امنیت کې ترسره کړي. هغه وویل چې په دې وروستیو کې دوی اندېښنه لري چې په افغانستان کې جلغوزي به نړیوالو بازارونو ته وړاندې نشي، نو ځکه وایي چې د بازار موندنې په برخه کې د اړوندې ادارې همکاري وکړي او د تیر په څیر د افغانستان جلغوزي نړیوالو بازارونو ته صادر کړي. و د اسلامي امارات نه موږ دا غوښتنه ده چې د موږ د جلغوزي د مارکیټ هر شی باندې د چین سره بیا اړیکې پراخه کړو چې د موږ مول چین ته لوټ شي. موږ غوښتنه د ټولو ګیان د ورګین د زون د 9 ولسوالۍ په نمایندګۍ زه دا خبره کوم چې اسلامي امارات نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ تجارون د فکر نه کوي ټول د لوټ شي چې په کاروبار یې خلاص شي. یو تن قومي مشر بیا وایي چې پکتیکا، پکتیا او د خوست ولایت اقتصاد په جلغوزیو ولاړ دی. ډیری خلک د جلغوزیو په تجارت بوخت دي، نو ځکه دې ورته سوداګریز بازار موندنه وشي. دی وایي چې د افغانستان جلغوزي د چین او یا هم کوم بل هیواد ته صادر شي، ځکه چې دوی د جلغوزیو د ساتلو ځانګړي ذخیرې نه لري او ژر له منځه تلای شي. موږ د ځنغوزو په باره کې د اسلامي امارات نه غواړو چې د ځنغوزو په باره کې پکتیکا، خوست، لویه پکتیا د دغو اقتصاد په ځنغوزو باندې ولاړ دی. موږ هیڅ لار نه لرو، نه چین ته موږ لار لرو او نه پاکستان ته موږ لار راکوي. موږ غواړو چې د موږ مالونه د چین سره خرڅ شي او موږ ته د چین په باره کې یعنې د کابل هوایي میدانه د کارګو پروازونه خلاص شي. نور محمد یو بل تن سوداګر دی. هغه وایي چې د جلغوزیو پروسس پیل شوی، نو ځکه چې څومره ژر کېدلی شي د افغانستان اسلامي امارت ورته بازار موندنه وکړي او د جلغوزیو ارزښت په خپل حال پاتې شي
او لا پرمختګ دې ورکړل شي. تنازل جدي چې د زغوزای لار د خلوص چې خلوص نه شي نه سوداګر د پر لوی تاوان دی خامخا د کوشش وکړو خلوص دي شي. پکتیکا کې زراعتپوه ابوبکر وایي چې افغانستان په هره برخه کې خپلې طبیعي منابع لري خو باید ورنه په سم ډول استفاده وشي. هغه ویل چې د پکتیکا ومنه زیړوک سروزه ګیان نکه برمل سروبی ورګونه او ګومل ولسوالۍ زیات جلغوزي لري چې سږکال شاید تر 14,000 ټنه جلغوزي زیات تولید شي او نړیوالو بازارونو ته د پلور په مخه وړاندې شي. کال تقریبا 0% اضافه والی راغلی دی په جلغوزیو کې. نور کله به موږ په اوسط ډول 6,000 ټنه 8,000 ټنه جلغوزي هر کال درلوده خو سږکال موږ 12,000 نه تر 14,000 ټنه پورې جلغوزو تولید لرو. د پکتیکا ولایت د اتاق تجارت خونې مشر سیلاب وایي چې پکتیکا کې تیر کال نږدې 10,000 ټنه جلغوزي چین هیواد ته صادر کړي دي. هغه ویل چې په تیر کې هم د جلغوزیو لپاره مناسبه بازارموندنه نه وه شوې او ډیری وخت به پاکستان، ازبکستان، تاجکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېدل. نو ځکه اوس د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د جلغوزیو د بازارموندنې ترڅنګ د جلغوزیو د پروسس مرکزونه جوړ کړي. دغه په تیر دولت کې خو یوازې چین هیواد و، ځکه که موږ وایو په تیر کې بازارموندنه نه ده ورته سوې ځکه چې یوازې چین هیواد ته د موږ جلغوزي خلاص و او چین دومره ظرفیت نه درلود چې د موږ د افغانستان ټول جلغوزي دوی واخلي. ولې بیا هم قاچاق کېدو، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان دغو هیوادو ته د موږ جلغوزي قاچاق کېدل. او اوس خو د امارات په راتګ سره د موږ او د تجارانو دوی نه غوښتنه ده چې د چین هیواد سربیره نورو هیوادو سره هم قراردادونه لاسلیک کړي تر څو د موږ جلغوزي په ښه بیه په ښه اوسط سره صادر سي. نو د بازارموندنې په برخه کې تر اوسه پورې کوم داسې خاص کار ورته نه ده سوی او له دې وروسته هم په د امارت له کارمندانو دغه غوښتنه ده، له دولت هم غوښتنه ده چې جلغوزو د پروسس او د بازارموندنې په برخه کې تجارانو ته کار وکړي. د یادونې وړ دی چې پکتیکا نه یوازې جلغوزي بلکې مڼې، انګور او نورې میوې لري چې ډیری خلک یې په کرکیله بوخت دي خو د ځمکو د خړوبولو لپاره مناسبې اوبه نه لري.